له مینې زړه تورې غزل عنایت په طلاق اخیستلو ولې خوشحاله ده. په سلامونو نیکې هیلو مو هرکلی کوم. خدای دې کړي چې ټول به روغ او جوړ وي. د ویډیو شروع کولو څخه مخکې یوه وړه هیله لرم چې زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي درسره سبسکرایب او ورسره په خوا کې د ګونګړي نشان ووهئ. د افغانستان مشهوره ښځینه سندرغاړې غزل عنایت چې غږ او ښایست یې دواړه ګڼ مینوال لري، په یوه تازه مرکه کې ومنله چې مخکې یې واده کړی او بیا یې طلاق اخیستی. په دې ویډیو کې به د غزل عنایت د شخصي ژوند د دغو معلوماتو ترڅنګ نور معلومات درسره شریک کړو. له کاکتوس سره مرکه. غزل عنایت د تیر اختر په ورځو کې د یک تلویزیون له مشهورې تفریحي خپرونې کاکتوس سره میلمنه وه. په دغه مرکه کې غزل عنایت په لومړي ځل ومنله چې مخکې یې مینتوب او واده دواړه کړي وو. هغې د مینتوب او واده په اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو دومره یې وویل چې اوس د مینې په نوم څه نه پېژني او باور پرې نه لري. غزل عنایت دا هم وویل چې واده یې کړی خو بیا د ژوند له ملګري جلا شوه. دغه سندرغاړې د مینې او ژوند ملګري یا د طلاق په اړه نور جزئیات ورنه کړل. د دې پوښتنې ته په ځواب کې چې د طلاق غوښتنه چا وکړه، همدومره وویل دا غوښتنه ما کړې، ځکه اوس په یوازې ژوند کولو خوشحاله یم. پیسې که شهرت. غزل عنایت وایي په سندرو کې خپله دا سندره خوښیږي: من انتظار آمدن تو نبودی یار. هغه ځان 29 کلنه ګڼي او وایي په لغمان ولایت کې زیږېدلې ده. د پیسو او شهرت ګټلو په انتخاب کې شهرت خوښوي او دلیل راوړي چې شهرت پسې پیسې خپله راځي. په تاجکستان کې یې ژوند. غزل عنایت په وروستي 3 کاله په تاجکستان کې تیر کړي وو چې په خبره یې د مینوالو خوا یې په دغه کار بده شوې ده. هغه وایي د خوابدۍ دلیل له تاجکستاني سندرغاړي صدرالدین سره سندرې ویل نه، بلکې دا و چې هم به معیارایش، هم د جامو ډیزاین، هم د سندرو کلیپونه هر څه تاجکستاني شوي وو. غزل نه که افغاني مینوال خوابدي شوي وو، خو تاجکستانیان ورنه خوشحاله وو. هلته د ژوند پر وخت یې دومره شهرت ګټلی و چې ان د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان اورېده او د خوښې سندرغاړې یې ګڼلې وه. که هنرمند نه وای نو څه به یې کول؟ غزل عنایت د دې پوښتنې په ځواب کې وویل چې که هنرمند نه وای څه به یې کول. وویل ما په کابل کې تر جګړې مخکې د دري ادبیاتو څانګه لږه لوستې، خو نوره رانه پاتې شوه. هغه وایي اوس په کاناډا کې ژوند کوي او غواړي د دري ژبې پر ځای انګلیسي ادبیات ولولي. غزل عنایت چې څه موده په یک تلویزیون کې د هنري خپرونو مخته وړونکی وایي که سندرغاړی نه وای لیواله به وه چې د تلویزیون ویانده شوی وای، ځکه هم ورسره علاقه لري او هم یې استعداد په ځان کې ویني. د ولسمشر غني منتقده هم ده. غزل عنایت په دغه خپرونه کې د یو شمېر سیاسي او هنري شخصیتونو په اړه نظر ورکولو ته وبلل شوه. هغې د ولسمشر غني په اړه وویل هیله ورڅخه لرم چې ولس او غوښتنو ته یې ډېره پاملرنه وکړي. په دې خبرې سره یې وښوده چې دا هم د غني سیاسي منتقده ده. د آریانا سعید په اړه یې هم نظر ښه نه و. ویل ورنه نه غواړي چې د نورو عیبونو ته د پاملرنې پر ځای د خپلو عیبونو ته پاملرنه وکړي. د ولسمشریز نومان او ناندري سیاستوال عبداللطیف پدرام په اړه یې د غزل عنایت ځواب حیرانونکی و. وویل نوم یې نه دی اورېدلی، نه یې پیژنم. عطا محمد نور ته یې د غزل عنایت پیغام دا و چې مزار کې دې پاتې شي، که نه راوتو سره به یې خپل پلویان له لاسه ورکړي. د جنرال دوستم په اړه یې وویل اوس چې راغلی ښه دی چې له زړه نه کار وکړي. د مشهورې سندرغاړې فرهاد دریا او امیر صبوري په اړه وایي چې د دوی په انتخاب کې د فرهاد دریا هنر زیات خوښوي. غزل عنایت او اسلامي سندرې. غزل عنایت وایي پر نورو نیوکو نه لري چې ولې نعتونه او اسلامي سندرې وایي، خو دا خپله د داسې سندرو لیواله نه ده. د غزل په وینا داسې سندرې ډېرې سندرغاړې په دې موخه وایي چې خپلو مینوالو ته ځانونه مسلمان او دین پرسته وښیي، خو دا بیا وایي د انسان او خدای تعالی رابطه مستقیمه ده، ریاکاري باید پکې ونه شي. له دې سره غزل عنایت زیاتوي چې تر هر څه ډېره له مرګه زیات ویریږي، ځکه چې زیاتې هیلې یې نیمګړې پاتې دي. د کابل بانک تورلیست. غزل عنایت دا هم ومنله چې مخکې یې کابل بانک کې دنده لرله او د کابل بانک له بحراني کېدو وروسته د هغو کسانو په نوملړ کې وه چې بهرني سفرونه یې منع شوي وو. وایي دا عادي کارمنده وه او په دې ورنه پلټنې کېدې چې $3000 معاش ولې اخلي. د غزل په وینا هغه ستونزه اوس حل شوې او دا ډاډه سفرونه کولی شي. په اخره کې که ویډیو مو خوښه شوې وي نو درسره لایک او شیر یې کړئ او خپل نظرونه مو په کومنټ کې پرېږدئ.